د خبرونو سرټکی مو مشروم نظام الله په نوم نامې ده. نظام الله دا شهید شوی و د بچی و خدیجه نامې ده. دا شهید شوی. د پاکستان په هوايي بریدونو کې د ملکي وګړو وژل کېدل. یوناما تاییدوي چې په خوست، کونړ او پکتیکا کې د وروستیو هوايي بریدونو په پیل کې 13 ملکي وګړي وژل شوي دي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر د ادعا ردوي. بل لور ته طالبانو په کابل کې د پاکستان د سفارت شارژدافیر احضار کړی دی. په هرات ښار کې لسګونه ښځې او نجونې چې د روغتیايي برخې یو شمېر کارکوونکي هم پکې شاملې دي نیول شوي دي. د هرات د معترضینو په وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي غندنه. یوناما وایي چې یو ماشوم وژل شوی او د بل کس مړنه تر څېړنې لاندې ده. د هرات یو شمېر اوسیدونکي بیا د اعتراضونو دوام غواړي او د طالبانو والي د اعتراضونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د طالب ډیپلوماټانو له لوري د طالبانو د خزانې د ډکولو هڅې. د جرمني دویمې شبکې راپور ورکړی دی چې په جرمني کې د طالبانو ډیپلوماټان د کابل خزانې ته پیسې راټولوي. د امریکا او ایران ترمنځ د بریدونو بیا پیل. امریکا نن سهار وختي د ایران پر ځینې سیمو هوایي بریدونه کړي دي. سلامونه، وخت مو پخیر. د امو 8 بجو خبرو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبې 21 د غبرګولی چې برابریږي 18 د جون. اوس هم بشپړه خبرونه. زه سادیه طاهر یم. یوناما تاییدوي چې د هیواد پر یو شمېر سیمو د پاکستان په وروستیو هوایي بریدونو کې 13 ملکیان وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو اړوند دغه بنسټ وایي چې ښځې او ماشومان هم د وژل شوو او ټپیانو په ډله کې دي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر د ملکي وګړو د مرګ ژوبله ردوي او ټینګار کوي چې د پاکستان پوځ د افغانستان په 3 ولایتونو کې په خپل هوایي بریدونو کې د TTP 26 غړي وژلي دي. په همدې حال کې طالبانو د دغو بریدونو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان د سفارت شارژدافیر احضار کړی دی. دغه انځورونه ښیي چې د پاکستان د پوځ لخوا شوي بمبار د دغه سیمې یو شمېر کورونه په کنډوالۍ بدل کړي دي. خوست، کونړ او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د پاکستان د وروستیو هوایي بریدونو شاهدان وو. د خوست او پکتیکا یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دغو بریدونو کې ښځې او ماشومان وژل شوي او کورونه یې هم ویجاړ شوي دي. د شپې د 1 بجه او څه کم بمبار وشو. والله کاری کوئی چې د کار سامان ختم شو. زما مشروم نظام الله په نوم نامې ده. نظام الله دا شهید شوی و د بچی و خدیجه نامې ده. دا شهید شوی. نور مې کار مکمل ختم شو. هلته برا شهیدون کړل. د درې کیس بند کړ وو عوام کړی وو. باقي شهیدون کړل. د بګا بمبار چې کوم وکړ دغه هیڅ چا سره نه څه تعلقات لري. عوام کا سنوي ظلم په ظلم یې وویشتل او ښه وړه ماشومان. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یا یوناما هم منلي چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 ملکي وګړي وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان شوي دي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر اطلاعاتو د ملکي وګړو مرګ ژوبله ردوي او ادعا کوي چې په دغو بریدونو کې د TTP 26 غړي وژل شوي دي. طالبانو بیا پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت شارژدافیر ورغوښتی و او دغه بریدونه یې په کلکه غندلي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو د دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې اسلام آباد به نور د افغانستان پر خاوره د برید جرأت ونه کړي. لکه تاسو چې ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولی شو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی شي. نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی شي. د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له مخې د 2016 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه د مارچ تر 11 پورې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د نښتو له امله په هیواد کې 209 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوناما په هرات کې د طالبانو له لوري د معترضینو د ځپلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د اعتراضونو پر مهال د ملکي وګړو له وژل کېدو او ټپي کېدو هم خبر ورکړی دی. دغه بنسټ د وګړو د بنسټیزو حقونو درناوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان د شیعه علماو شورا هم د ښځو او نجونو د نیولو او د معترضینو د ځپلو په اړه نیوکه کړې او له طالبانو یې غوښتي دي چې د ښځو د پوښښ اړوند مقرراتو په پلي کولو او اعتراضي غونډو په مدیریت کې له دریز او تاوتریخوالي ډډه وکړي. په همدې حال کې د اروپا د پارلمان یو شمېر غړي د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سیستماتیک محدودیتونو زیاتوالي د منلو وړ نه بولي. تحصیل پر آزادی، تحصیل پر آزادی.
په هرات کې د ښځو او نجونو له نیولو او د طالبانو له لورې د اعتراضونو له ځپلو وروسته یوناما د طالبانو د ځواکونو چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د طالب ځواکونو د ډزو له امله یو تنکی ځوان وژل شوی، څو نور ټپیان شوي او د یو بل کس د وژل کېدو راپورونه هم تر څېړنې لاندې دي. یوناما وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف ځواکونو د جون په 8 او 9 نیټه په هرات کې 10 ښځې او نجونې ونیولې او یو شمېر نورو ته یې د نیول کېدو خبرداری هم ورکړی دی. دغه بنسټ وایي چې دا نیونې د طالبانو د پوښښ د لارښوونو د نه پلي کېدو له امله ترسره شوي دي او دا ډول کړنې ښځو او د هغو د کورنیو ته درنې پایلې لري. Dozens of women and girls were reportedly detained across Herat city. په هرات ښار کې لسګونه ښځې او نجونې چې د روغتیايي برخې یو شمېر کارکوونکي هم پکې شاملې دي نیول شوي دي. د سې شنبې په ورځ کله چې طالبانو هڅه کوله په ښار کې د دغو نیونو پر ضد ملکي اعتراض کوونکي خواره کړي، د وسلو د کارولو او زور زیاتي له امله یو ماشوم ووژل شو او څو نور ټپیان شول. یوناما د جون له 8 تر 9 پورې په هرات کې د لږ تر لږه 10 ښځو او د نیولو په اړه سخت اندېښنه لري. په همدې حال کې د افغانستان د شیعه علماو شورا هم په هرات کې د ښځو او نجونو د نیولو او د معترضینو د ځپلو په اړه غبرګون ښودلی دی. دغه شورا له طالبانو غوښتي چې د ښځو د پوښښ د مقرراتو په پلي کولو کې له سختۍ او افراط څخه ډډه وکړي او اعتراضي غونډې له تاوتریخوالي پرته مدیریت کړي. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم په هرات کې د ښځو او نجونو د نیول کېدو په غبرګون کې طالبان د قرآني لارښوونو په پرېښودو تورن کړي او د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه یې کړې ده. د اروپا د پارلمان 2 غړو هم د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر تګلارو نیوکه کړې او د افغانستان اوسنی وضعیت یې د جنسیتي اپارټایډ ښکاره بیلګه بللې او د نړیوالې ټولنې د اقدام غوښتنه یې کړې ده. نن په افغانستان کې موږ په سختۍ سره کولی شو چې د یو ژوندۍ نجلۍ او مړي ترمنځ توپیر وکړو. دوی ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوي دي، له ټولنیز ژوند څخه محروم شوي دي او د خپل بدن او راتلونکي په اړه د پریکړې حق ترې اخیستل شوی دی. په همدې حال کې په هرات کې ځایي سرچینې وایي چې طالبانو د جبریل په ګډون په بېلابېلو سیمو کې د پلټنې پوستې جوړې کړې دي، د خلکو تګ راتګ څاري او په ځینو مواردو کې د هغوی څرګنده تلفنونه هم پلټي. وضعیت هرات مثل گذشته خوب نیست. دختر خانم‌ها و خانم‌ها که اصلا به بازار کوچه معلوم نمیشه. کسب و کاسبی هم خب کم شده، حتی البته صفر شده و چک پوینت هم که بیشتر از قبل شده و بیشتر از گوشی هم به جبریل چک میشه. حتی له دې ټولو سره سره د هرات یو شمېر اوسیدونکو او د ټولنیزو شبکو کارکوونکو خلک د ښځو او نجونو د نیول او د اجباري حجاب د محدودیتونو پر ضد د جمعې ورځې اعتراضونو ته رابللي دي. د دغو بلنو له خپرېدو وروسته ځایي سرچینې وایي چې د طالبانو والي د سیمې له قومي مشرانو او د ګذر له استازو سره په یوه غونډه کې له دوی غوښتي چې د جمعې ورځې د احتمالي اعتراضونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري وکړي. د سرچینو په وینا دغه غونډه پرون د هرات د والي په دفتر کې ترسره شوې او له سیمه ییزو مشرانو غوښتل شوي چې که د کومې اعتراضي غونډې له پلان څخه خبر شي اړوندو ادارو ته خبر ورکړي. د جرمني دویمې شبکې یو راپور ښیي چې په برلین او بون کې د طالبانو ډیپلوماټان هڅه کوي څو د طالبانو خزانه ډکه کړي. په راپور کې راغلي دی چې په جرمني کې د طالبانو 2 ډیپلوماټان د سفیر او قونسل په څیر چلند کوي او د پاسپورټونو د ویش او قونسل خدماتو له لارې غواړي د طالبانو خزانه ډکه کړي. خو د جرمني د کورنیو چارو وزیر له طالبانو سره د شوي هوکړې څخه خوښي څرګندوي او وایي چې دغه هوکړه د عملي کېدو وړ ده. په همدې حال کې د اروپا د پارلمان یو شمېر غړي بروکسل ته د طالبانو له بلنې سره سخت مخالفت ښیي. په برلین کې د افغانستان سفارت او په بون ښار کې د افغانستان قونسلګري د طالبانو د 2 ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي. د جرمني د دویمې شبکې یو راپور ښیي چې دغه طالب ډیپلوماټان د سفیر او قونسل په څیر فعالیت کوي او غواړي د پاسپورټونو په ویش او د قونسلي عوایدو له لارې په کابل کې د طالبانو خزانه ډکه کړي. بل لور ته تازه د جرمني د کورنیو چارو وزیر له طالبانو سره له شوي هوکړې دفاع کړې ده.
اوس څو میاشتې کېږي چې موږ له افغانستان سره د مجرمانو د بیرته ستنولو یوه دوامداره هوکړه لرو. داسې هوکړه چې ښه کار کوي او د عملي کېدو وړ ده. همدارنګه د دې هوکړې د بدلون یا اصلاح لپاره هیڅ ډول هڅه نه ده شوې. تېره اونۍ د جرمني رسنیو راپور ورکړ چې طالبانو د جرمني د حکومت لخوا د لا ډېرو طالب ډیپلوماتانو د منلو لپاره د فشار د زیاتوالي په موخه د افغان کډوالو د ایستلو له لویې پلان شوي الوتنې سره له همکارۍ ډډه کړې او له همدې امله دغه الوتنه په موقت ډول لغوه شوې ده. لکه څنګه چې طالبانو افغانستان تر خپل واک لاندې راوست، اوس غواړي چې د افغانستان ډیپلوماټیک استازیتوب او استازولۍ هم تر خپل واک لاندې راولي او جرمني د هغوی شتون او د واکمنۍ ادعا منلې ده. له بلې خوا اروپایي ټولنې طالب پلاوی بروکسل ته د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د خبر لپاره وربللی دی. د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت یورو اکټیف رسنیو ته ویلي چې تمه کېږي د طالبانو پلاوی په روانه میلادي میاشت کې بروکسل ته سفر وکړي، خو تر اوسه د دغه پلاوي غړو د بلجیم ویزې ته غوښتنلیک نه دی سپارلی. د دې وزارت یو بیان تایید کړي چې اروپایي کمیسیون د طالبانو د پلاوي د غړو نومونه د امنیتي ارزونو لپاره شریک کړي، خو د ویزې بهیر په دې څو اونیو لپاره وخت ونیسي. خو د اروپا د پارلمان یو شمېر غړي بروکسل ته د طالبانو پر بلنه سختې نیوکې کوي. د اروپا د پارلمان دې غړي ویلي چې طالبانو ته بلنه ورکول په افغانستان کې د ښځو سیستماتیک ځپلو ته مشروعیت ورکول دي. موږ د وروستیو هیوادونو په توګه په ګډه هغه 5 معیارونه تصویب کړي وو چې له مخې طالبانو باید ځینې بدلونونه راوستي وای څو له هغوی سره د خبرو امکان رامنځته شي، خو له دغو شرطونو هیڅ یو هم نه دی عملي شوی. برعکس وضعیت لا پسې خراب شوی دی او بیا هم اوس داسې بلنې ورکړل شوي دي. د دې ټولو سره طالبانو د هغه څه په اړه چې په اروپا کې د دوی د ډیپلوماټیک نفوذ هڅې بلل کېږي او د افغان کډوالو پر سر له اروپایي ټولنې سره د معاملې په اړه تر اوسه هیڅ هم نه دی ویلي او له هیوادونو سره د دوی دا ډول معاملې د افغانستان له خلکو په پټه ترسره کېږي. د بخښنې نړیواله اداره وایي چې د طالبانو د تفریق زوجین اصولنامه د ماشومانو ودونه عادي کوي او دا به په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو بریدونو نوې بیلګه ده. د سویلي اسیا لپاره د دې ادارې د مدیر د مرستیالې په وینا دغه اصولنامه به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له مخکې خراب بشري وضعیت نور هم خراب کړي او د ښځو هر ډول واک او خپلواکي به ترې واخلي. بله لور ته یو شمېر دیني عالمان د کم عمره ماشومانو نکاح او واده اسلامي لارښوونه خلاف بولي. د طالبانو د تفریق زوجین پر اصولنامې د پرلپسې او سختو نیوکو په دوام تازه د بخښنې نړیوالې ادارې د دغې اصولنامې په اړه حقوقي شننه کړې ده. د دې ادارې د موندنو له مخې د طالبانو دغه اصولنامه په افغانستان کې د ماشومانو د ودونو او د بشري حقونو د لا زیاتو سرغړونو لپاره زمینه برابروي. د سویلي اسیا لپاره د بخښنې نړیوالې ادارې د مدیریت مرستیاله وایي چې د تفریق زوجین اصولنامه د ښځو شخصي واک نارینه‌و ته سپاري او له دې سره په افغانستان کې د ماشومانو ودونه هم عادي شي. په همدې حال کې د کابل یو شمېر اوسیدونکي هم د طالبانو د تفریق زوجین اصولنامې له پایلو اندېښنه څرګندوي. نه تنها خودم بلکه تمام مردم موضوع از این نگران هستیم، قهر هستیم و انتقاد میکنیم. این موضوع خلاف حقوق کودک و عدالت است. یو شمېر دینی عالمان وایي چې د ماشومانو واده او نکاح د اسلامي د لارښوونو خلاف عمل دی. موضوع نکاح صغیر در اسلام اساس موضوع همی است که انسان بعد از پختگی عقل و جوانی هر عقدی را که انجام میتونه انجام دادن و قبل از او درست نیست. د بخښنې نړیوالې ادارې ویلي چې د طالبانو تفریق زوجین اصولنامې د واده د رضایت په اړه جنجالي معیارونه مطرح کړي دي او د بلوغ له رسېدو وروسته د یوې نجلۍ چوپتیا د هغې د واده رضایت ګڼل شوی دی. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې دا ډول معیارونه د زور، فشار او اجباري ودونو خطر زیاتوي. طالبانو نږدې 1 میاشت مخکې د تفریق زوجین اصولنامه چې 11 مادې او 12 فصلونه لري په رسمي جریده کې خپره کړې. د طالبانو تر ادارې لاندې د دولتي ادارو کارکونکي امو ته وایي چې طالبانو د زیرک موبایلونو کارول منع کړي دي. د دوی په وینا د دولتي ادارو کارکونکو ته خبرداری ورکړل شوی که له دې وروسته له زیرک موبایلونو کار واخیستل شي او کارکونکي ونیول شي نو موبایل به یې ضبط او مات شي. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر فعالین وایي چې د نننۍ نړۍ د اړوکو وسایلو ته لاسرسي یو اساسه اړتیا ده او دا بندیز به معلوماتو ته د خلکو لاسرسي لا پسې محدوده کړي.
د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکو امو ته ویلي چې طالب چارواکو دوی ته امر کړی څو د زیرکو موبایلونو کارول بند کړي. د دغو کارکوونکو په وینا دوی ته خبرداری ورکړل شوی چې کله زیرکو موبایلونو څخه کار واخلي ښایي پوځي محکمې ته معرفي شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. والا د موبایلو خو مکتوب راغلی ده نو نه پرېږدي داخل د هغه کې دفتر کې یا به دروازه کې درنه اخلي یا به یې ماته درته او یا به نه راوړي ځان سره. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالین د دې پرېکړې په اړه اندېښنه څرګندوي. در شرایط فعلی نیز دسترسی به اطلاعات محدود است و در خیلی از موارد وجود ندارد. سیستم حکومتداری طالبان بسته است و شفاف نیست و با وضع فرمان جدید حتما وضع از این بدتر میشه و سیستم حکومتداری که دارن بسته تر میشه. امنیت کامل بهتر است استفاده از این وسایل با مقررات مشخص و نظارت مناسب مدیریت شود تا هم امنیت اطلاعات حفظ گردد و هم کارایی ادارات کاهش نیابد. طالبانو په تیرو کلونو کې هم معلوماتو ته د لاسرسي او د اړیکو پر وسایلو پراخ محدودیتونه لګولي دي. وسم سولند اقتصادي خبرونه. د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې مشر د طالبانو د قانونو وزارت له مرستیال سره د قانونو په برخه کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د قانونو پټرولیم وزارت وایي چې د افغانستان امریکا د ګډې سوداګرۍ خونې مشر جیفري ګریګو د افغانستان د قانونو په سکتور کې د پانګونې د جذب لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده. د طالبانو د قانونو وزارت مرستیال د دې خونې مشر ته ډاډ ورکړی چې طالبان به د هیواد د قانونو په برخه کې د معتبرو شرکتونو د پانګونې د راجلبولو لپاره لازم اسانتیاوې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو اوچا وایي چې د خلکو د ځان بسیاینې او د ټولنې د مقاومت د پیاوړتیا لپاره د معیشت او کارموندنې په برخه کې پانګونه اړینه ده. دغه بنسټ زیاتوي چې په بامیان ولایت کې کورنۍ غواړي څو ورته د کار زمینه برابره شي. اوچا ټینګار کوي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې لا هم پر خپل ځای پاتې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د روان میلادي کال په ترڅ کې نږدې 22 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 4.15 افغانۍ، یو یورو 3.10 افغانۍ، زر ایراني ریال 0.15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 240 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 18.28 افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ 214 افغانۍ. بهرني خبرونه. امریکا نن سهار د ایران یو شمېر ښارونه او سیمې بمبار کړي دي. ایراني رسنیو په بندر عباس، کراچ او تهران کې له چاودنو خبر ورکړی دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي د دغو بریدونو موخه پر تهران د فشار زیاتوالی دی څو له واشنګټن سره یو هوکړې ته غاړه کښیږدي. د ایران او امریکا ترمنځ د ډزو تبادله لا هم روانه ده. د ډزو دغه تبادله د نازک اوربند په درشل کې دوام لري، ځکه دواړو لورو تر اوسه د اوربند ماتېدو خبره نه ده کړې. د امریکا پوځ اعلان کړی چې د پنجشنبې ورځې په سهار د ایران د هوايي دفاع سیسټمونو، مخابراتي شبکو او څارنیزو مرکزونو پر وړاندې بریدونه ترسره کړي دي. ایراني رسنیو هم د بندر عباس، میناب، سیریک، کراچ او د تهران اړوند ورامین په ګډون په څو ښارونو کې له درنو چاودنو خبر ورکړی دی. تهران امریکا تورنه کړې چې په وروستیو بریدونو کې د څو کلیو د اوبو رسولو شبکې په نښه کړې دي، خو واشنګټن دغه تور ته تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې دغه بریدونه د دې لپاره ترسره شوي څو تهران د هوکړې منلو ته اړ شي. ډونالډ ټرمپ هم خبرداری ورکړ چې که هوکړه ژر لاسلیک نشي، امریکا به خپل سخت بریدونه بیا پیل کړي. ایران لا هم وخت لري چې به هوکړې ته ورسیږي. اصلي موضوع همدا ده. ولسمشر ټرمپ یو هوکړه کوونکی او مذاکره کوونکی دی او زما په ان په نړۍ کې تر ټولو غوره دی. هغه د یوې هوکړې ترلاسه کولو ته چمتو دی او ایران ته به هوښیاره پرېکړه همدا وي چې له دې فرصته ګټه واخلي، که نه نو له هغو طرحو او ټاکنو سره به مخ شي چې ما څو ساعته مخکې د امریکا د مرکزي قمندانۍ په مرکز کې ولیدل.
په مقابل کې د ایران سپاه پاسدارانو اعلان کړی چې په بحرین، کویت او اردن کې د امریکا پوځي اډې او مرکزونه په نښه کړي دي. د بحرین چارواکو ویلي چې د توغول شوي بې پلوټه الوتکو د پاتې شونو د لوېدو له امله یوه 11 کلنه نجلۍ ټپي شوې او څو کورونو او موټرو ته زیان اوښتی دی. کویت هم د لنډ مهال لپاره خپل هوایي حریم تړلی دی. هممهاله په هرمز تنګي کې کړکېچ لا هم دوام لري. د ایران پوځي قومندانۍ خبرداری ورکړی چې هره بېړۍ چې له دې اوبیزې لارې د تېرېدو هڅه وکړي ښایي په نښه شي. خو د امریکا مرکزي قومندانۍ ویلي چې هرمز تنګی نه دی تړل شوی او سوداګریزې بېړۍ لا هم تګ راتګ کوي. امریکایي چارواکي وایي چې پرون یې په هرمز تنګي کې یو د تیلو لیږدونکی بېړۍ په نښه کړې. له بلې خوا هند اعلان کړی چې په دې پیښه کې 3 هندي سمندري کارکوونکي وژل شوي او 21 نور ژغورل شوي دي. نوي ډهلي د همدې پیښې په تړاو په هند کې د امریکا سفیر هم احضار کړی دی. اوس هم د نړۍ په نورو سیمو کې د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د ناکرارۍ او اعتراضونو له امله د 11 ملکیانو او 4 امنیتي سرتیرو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. معترضین وروسته له هغې له امنیتي ځواکونو سره ونښتل چې اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل. دغه اعتراضونه د عوامي ګډ اقدام کمیټې په غوښتنه د کشمیري کډوالو لپاره د سیمه ییز پارلمان د 12 څوکیو د ځانګړي کولو پر ضد ترسره شوي دي. ځایي چارواکو دغه ډله ناقانونه اعلان کړي او مشران یې د دولت ضد فعالیتونو باندې تورن شوي دي. د راپورونو له مخې اعتراضونه او نښتې په څو سیمو کې لا هم دوام لري او تر اوسه 50 تنه نور ټپیان شوي دي. د شمالي ایرلند په پلازمینه بلفاسټ کې د کډوالۍ ضد لاریونونو د 2 شپې لپاره هم دوام درلود. پولیسو د پرله پسې 2 شپې لپاره د معترضینو د خورولو لپاره د اطفائیې له موټرو کار اخیستی. دغه پراخ لاریونونه وروسته له هغه پیل شول چې د دې ښار په یوه اوسېدونکي د چړې ګزار وشو. د ناکراریو پر مهال معترضینو پر پولیسو ډبرې، بوتلونه او نور شیان وار کړي دي. د راپورونو له مخې په دغو اعتراضونو کې لږ تر لږه 12 د پولیسو افسران ټپیان شوي او تر دې مهاله 14 لاریون کوونکي نیول شوي دي. دغه اعتراضونه وروسته له هغې لا پسې پراخ شول چې یو سوډاني وګړی د قتل د هڅې په تور محکمې ته حاضر شو. نوموړی تورن دی چې پر بل کس یې د چړې برید کړی او سخت یې ټپي کړی دی. خو د قرباني کس کورنۍ د دغه تاوتریخوالي په غندلو سره له خلکو د ارامۍ غوښتنه کړې ده. د بریټانیا لومړي وزیر هم دغه پیښه نژاد پالنه بللې ده. د کانګو په ختیځ کې د ایبولا ویروس یوې نوې سیمې ته خپره شوې ده. د کانګو د روغتیا وزارت ویلي چې د ایبولا ناروغي د ایتوري ولایت یوې بلې سیمې ته غځېدلې ده او دا د ویروس د دوامدار انتقال څرګندونه کوي. د وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د ایبولا 615 مثبتې پیښې ثبت شوي او د دغې ناروغۍ له امله د هېواد په 3 ختیځو ولایتونو کې 122 کسان مړه شوي دي. یوازې په تېرو 24 ساعتونو کې 30 نوي مثبتې پیښې او 12 مړینې ثبت شوي دي. د لوبو نړۍ. د هېواد د کرکټ الف ملي لوبډلې د کرکټ د ډي ایل سیسټم له مخې له هند څخه د 4 منډو په توپیر لوبه وګټله. په دغه سیالۍ کې چې هند افغان لوبډلې ته د 349 منډو هدف ټاکلی و، په دویمه پاڼۍ کې افغان لوبغاړو د هدف د پوره کولو هڅه وکړه، خو د پرله پسې باران له امله لوبه ودرېدله او هندي لوبډلې د ډي ایل سیسټم له مخې د 4 منډو په توپیر لوبه وبایلله. افغان لوبډلې د ټاکل شوي هدف 170 منډې پوره کړې وې چې د یاد سیسټم له مخې له هند د لوبې په ورته وخت کې مخکې و. دا لوبې د افغانستان، هند او سریلانکا ترمنځ د 3 اړخیزو سیالیو په چوکاټ کې روان دي. د 2016 کال د فوټبال نړیوال جام نن د امریکا، کاناډا او مکسیکو په ګډ کوربتوب پیلېږي. په دغو سیالیو کې به 48 لوبډلې برخه واخلي او ټول ټال به 104 لوبې وشي. د سږني نړیوال جام د پرانیستې مراسم به د مکسیکو د پلازمینې مکسیکو سیټي په لوبغالي کې د ځایي وخت د ماښام په 7 بجو ترسره شي. په لومړیو سیالیو کې به مکسیکو د مکسیکو سیټي په لوبغالي کې د سویلي افریقا پر وړاندې میدان ته ښکته شي او سویلي کوریا به د دغه هیواد د ژاپوپان ښار په لوبغالي کې له چک جمهوریت سره مخامخ شي. د دغو سیالیو پایلو به د امریکا د نیوجرسي ایالت په لوبغالي کې ترسره شي. په کاپیسا کې د فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. په سیالۍ کې 12 لوبډلې برخه لري او د یوې میاشتې لپاره به له یو بل سره سیالي وکړي. په لومړۍ لوبه کې چې د محمود راقي په ښار کې ترسره شوه، د بابالي لوبډلې د 8-5 پایلې سره د کوهپان لوبډلې ته ماتې ورکړه.
ګرانو لیدونکو دا اوس موږ د نن شپې خبرونه او اوس تاسو ته بلنه درکو ترڅو د امو تلویزیون د نورو خپرونکو لیدونکي پاتې شي. د کره او تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سایټ امو ټي وي ته ولاړ شئ او د امو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې در سره وڅارئ. الله پامان.